په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره هممهاله د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې هیئت او د بریتانیا شارژداپیر یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان نجونو د زده کړو د بندیز پر دوام ژوره اندېښنه ښودلې او له طالبانو څخه یې غوښتي چې دا بندیز سملاسي لرې کړي. د اروپایي ټولنې پلاوي پر خپل ایکس د زده کړه د ټولو لپاره هیشټیګ سره ډیره کړې چې دا ټولنه د افغان نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې هیئت د نجونو زده کړې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او هوساینې لپاره اړینې بللې دي او ټینګار یې کړی چې لوستې ښځې د یو پیاوړي باثباته او له اقتصادي پلوه د یو خپلواک هیواد معمارانې دي. په ورته وخت کې د بریتانیا شارژداپیر رابرټ ډسکن هم پر خپل ایکس لیکلي په افغانستان کې د یو بل ښوونیز کال له پیل سره 400 نورې نجونې له زده کړو بې برخې کېږي چې ټول شمیر یې 2.2 میلیونو ته رسیږي. دا د دوی او د افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارژداپیر ډیره کړې زده کړه حق دی، امتیاز نه دی او له طالبانو څخه یې غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز لرې کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د شنبې پر ورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې د 4م پرله پسې کال لپاره نوی ښوونیز کال داسې پیل شو چې نجونې لا هم له 6م ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي تللی.